نو ستا په 2 رکعته نفل باندې نه سود معاف کیږي، نه ستا په 2 رکعته نفل باندې پردی حق معاف کیږي. 15000 رکعته مونځ وکې، یو اتانی زیره چانه والی دی، ټول امت په دې باندې متفق دی دا نه معاف کیږي. یو انچه د چانه والی ده، 15000 عمرې وکړه، دا تا الله نه معاف کوي. دا به ته ادا کې، یا به په دنیا کې ادا کې او یا په آخرت کې ستانه ادا کیږي، سزا به ته ملاویږي، تا ته به سزا ملاویږي یا د هغه بدل سزا چې به تا ته ملاویږي. دا حقوق ادا کول پکار دي. اوس هم چې کومه دی په حرام ورپسې دي او ښکته کېږي او پورته کېږي، ښکته کېږي او پورته کېږي، یاره ما 100 رکعته مونځ وکړو، 100 رکعته مونځ وکړو، 1000 رکعته مونځ وکړو، پردی حق ول ادا کا. ټول جیداد دي حرام دی، ټول جیداد دي د میراث سړک دی، ټول جیداد دي د حقوقو نه ډک دی. چا حلال کړی دی؟ تا سره دا سوچ راغلی زما پلار په حرامه باندې دا نیولی و، زما نیکه دا په حرامه نیولی دی، زما ور نیکه دا په حرامه نیولی، ډر نیکه دا په حرامه نیولی. چا پاک کړی دی؟ د پاکولو